د افغانستان د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت تازه اقدام چې په کابل ښار کې پولیسو ته ځانګړی یونیفورم ورکړی د خلکو له پراخ هرکلي سره مخ شوی دی. کابل ښاریان وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د کابل ښار د ډیری سیمو امنیتي ځواکونو ته د ځانګړي یونیفورم د ورکړې بهیر پیل شوی او اوس دوی په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې غلا او نور غیر مسؤله وسلوال په اسانۍ سره وپېژني. دغه یونیفورم په خاطر مونږ ډیر خوشحال شولو، دغه په خاطر چې دغه مجاهدینو او دغه غلا خلکو د دوی په ترمن فرق راغی، دغه په خاطر چې د معلومات نه و چې مثلا د مجاهد صاحب ده یا دغه بل څوک ده. اوس مونږ ته ښه صحیح معلوم شو چې دغه مجاهد صاحب ده د چک پاینو په ټول ځایو کې ولاړ دی، کوم مشکل جنجال نشته. د دوی په خبره پخوا به د امنیتي ځواکونو او نورو غیر مسؤله وسلوالو ترمنځ فرق نه کېده او په ښار کې به ډیری کسانو د اسلامي امارت د ځواکونو له نوم څخه په استفادې خلک ځورول او غلاوې به یې کولې. سابق بسیار بېنظمي په تیرو وختونو کې ستونزې زیاتې وې. دا معلومه نه وه چې دا د اسلامي امارت کارمند دی او که بل څوک، خو اوس ډیر منظم دی. موږ له دې څخه ملاتړ کوو. په کابل کې یو شمېر امنیتي سرتیري هم وایي چې د یونیفورم له ورکړې خوښ دي. د دوی په خبره د چک پاینټ پر مهال به له زیاتو ستونزو سره مخ وو او ډیری خلکو به د تلاشي پر مهال ورته د تلاشي ورکولو اجازه نه ورکوله. موږ د کوم یونیفورم چې راکړل شوی دی دا زموږ انشاءالله شپه ورځ به زموږ پلان وي او موږ به تل د ملت خدمت پکې کوو. په تېر کې چې زموږ یونیفورم نه و، زموږ په جامه کې ډېرو ملکي خلک کولی شوی چې په اسانۍ سره غلا وکړي. بس چې موږ ته کوم یونیفورم راکړل شوی دی نو ملت هم په ارام دی، ځکه موږ په هر ځای کې پېژاندي چې دا د امارات کسان دي او د امارات غړي دي. دوی وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې خلکو ورسره ښه چلند پیل کړی او په هره برخه کې ورسره همکاري کوي. یاره دغه 4-5 ورځې به کېږي چې موږ ته یونیفورم راکړی. الحمدلله موږ چې هر ملګری هر موټروان وینو موږ ته وایي چې تبریک شي تاسو یونیفورم او ډېر خوشحاله کېږي. اوس هغوی خپل هم یعنې په دې خوشحاله کېږي چې د تاسو یونیفورم ښه شو چې تا ته وویشه چې اوس موږ وپېژانده، مجاهد هم وپېژانده او شخصي کسان هم وپېژندله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان سرپرست حکومت ویلي چې ډېر ژر به په ټول هیواد کې امنیتي سرتیري په ځانګړي یونیفورم باندې سمبال شي او په ډیری ولایتونو کې دا پروسه پیل شوې ده. احسان الله کریمي، CMG، کابل.